السلام علیکم ګرانې مینوالو، زه فیضان ګلستاني غزل بیا حاضر یم. دوستانو زما چې کوم نننی هغه ټاپک دی هغه د فاطمه ګل او د مراد په باره کې دی. مراد او د فاطمه ګل د دې ترمنځ جګړه راغلې ده. مراد چې دی نو فاطمه ګل رانیولې ده، د ویښتو نه سپېډې ورکړي. تاسو په سټارټینګ کې تصویران صحیح کړل، نو سایډ باندې هم تاسو دا تصویران کتلي وي. دا مراد چې دی نو فاطمه ګل رانیولې ده او وهلې ده. په څه وجه باندې چې د مراد او د فاطمه ګل جګړه راغلې ده. جګړه په دې خبر باندې راغلې ده، فاطمه ګل ورته وایي دا پیسې ټولې زما دي، او مراد ورته وایي نه دا پیسې ټولې زما دي. نو فاطمه ګل ورته ویل چې ډانس ما کړی دی او خلکو سره به ناسته پاسته ما کول. نو مراد ورته وایي نو خلک د چا په سر باندې راغلي دي، خلک چا راوستي دي؟ نو ما راوستي وو که نه. نو د دې په دې خبره باندې جګړه راغلې ده، یو بل سره چې دی نو ښه غیمه یې کړې ده. نو دوستانو تر اوسه پورې د دې اړخ نه څه داسې ویډیو خو نه ده راغلی، خو دا چې دی نو تصویران مو ما خپل دوستانو سره شیر کوم. خو د دې تصویران دا لیک شوي دي او مکمل چې دی نو په سوشل میډیا باندې د دې جګړې هغه خبره نه ده راغلې. ولې چې کوم کس دا تصویران شیر کړي دي هغه د دې د کور هغه دی، نو هغه خپل ځان سیټ ته کړی دی. نو دوستانو د دې جګړه راغلې ده او ډېره زوروره جګړه راغلې او ډېره بده جګړه راغلې ده. ګورو د دې جګړه مخکې څونه مخکې تللی شي. خیر چې هر څه وشي دی چې دی نو یو بل نه جدا کېدی نه شي. دا دوستانو زه تاسو سره صحیح چې کوم خبره ده د پتې هغه در سره کومه. د مراد فاطمه ګل نه بغیر ګزاره نشته، او د فاطمه ګل مراد او مراد فاطمه ګل نه، دا دواړه چې دی نو یو بل سره بیخي کلوز دي. نو د دې جګړه هم راځي اکثر په پیسو باندې، ولې چې پیسه ډېر حرامي شی دي. نو د پیسې په سر باندې د جګړه راشي، بیا چې دی نو دی یو ځای شي، دی سوچ کوي چې موږ چا دپاره جګړه کوو، همدې پیسې دپاره کوو. نو پیسې د دواړو کارنامې دي، یوازې د یو نه دی. نو بیا دی په خوله شي او بیا څه ټایم دی له غوسه ورشي، پیسې ولا مراد نه ورکوي فاطمه له. بیا د دې جګړه دا شروع نه وخت تر اوسه پورې د دې دا جګړه روانه ده او مخکې به هم چې دی نو دا جګړه به روانه به وي. نو دوستانو دا ضروري میسج او پیغام هم ما له خپل دوستانو سره شیر کوم. که ویډیو کې مانه څه غلطي شوي نو زه بخښنه غواړم. انشاءالله ډېر زه تاسو سره به یو نوي ویډیو کې به ملاقات کېږي. د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د لوی